والي صاحب محترم ډیره مننه. 2 ورځې وړاندې سلګونه ښځو په دې ډول اعتراض څرګند کړ چې د ټاکنو په پروسه کې په جبري شکل د بایومټریک آلو په واسطه د دوی عکس اخیستل کیږي. دوی له دغه پروسې سره خپل مخالفت په ډاګه کړ. تاسو یې په اړه څه وایئ؟ مخالفت یې په حق دی. دا د دوی حق دی چې مخالفت وکړي، ځکه چې دا ډول پریکړه د افغانستان له اساسي قانون سره او همدارنګه د خپل د ټاکنو د قانون د 4 او 5 مادې سره په ټاکر کې دی، ځکه چې انتخابات باید پرته له تبعیضه او عمومیت ولري او هغه کې هر افغان د رای ورکولو حق لري. چونکې دا موضوعات په اساسي قانون کې درج دي. کوم طرز العملونه چې هغه داسې جوړیږي یا په داسې حتی فرعي قوانین چې هغه له اساسي قانون سره په ټاکر کې وي، هغه د منلو وړ نه دي. نو لهذا په دغه اجباري تصویر اخیستلو سره موږ د اساسي قانون نقض کوو او همدارنګه موږ د ټاکنو د قانون د 4 او 5 مادې نقض هم کوو. نو زموږ به هیله له ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه دا وي چې د افغانستان ذهني او عیني شرایطو ته په کتو او خصوصا زمونږ عنعنات او عرف ته په کتو، ځکه عرف زمونږ په دین کې یو منل شوی اصل ده. که چیرته دغه عرف او همدارنګه اساسي قانون دواړه د دغسې یو طرحي او د دغسې یو طرز العمل مخالف وي، نو زه نه پوهېږم دې لپاره به کومه توجیه وي چې دوی په ښځو باندې اجباري تصویرونه اخلي. زه فکر کوم له دې سره به ډېره لویه کتله چې هغه زموږ ښځینه قشر ده هغه به محروم شي او دا په هېڅ حالت کې یعنې زه فکر کوم د انتخاباتو په ګټه هم نه ده، انتخاباتو د پروسې په ګټه هم نه ده او په ځانګړي ډول د ښځو په ګټه هم نه. که چېرته د ټاکنو په پروسه کې د ښځو عکس په جبري شکل واخیستل شي، څه فکر کوئ چې د ښځو په رول به په ټاکنو کې څومره منفي اغېز وکړي؟ دا چې محروم شولې اصلا تا ټول دوی رول منتفي کړو، یعنې تا ښځې له یو ډېرې مهمې چې د ولسواکۍ اساس او بنسټ دی او هغه انتخابات، کله چې تا ښځې له دغسې یو مهمې سیاسي پروسې نه منتفي کړلې او هغه دې لرې کړلې ځینې، معنا دا چې تا د دوی ټول هغه رول په سیاست او په سیاسي پروسه کې او په ملي پروسه کې له منځه یووړ. اصلا دوی ته کوم رول ورپاته نه شو، ځکه رول خو د ځینې واخیست. وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو په خوست ولایت کې د لومړۍ درجه مسؤل په توګه په رسمي شکل مرکز کابل سره دغه موضوع شریکه کړې ده او که شریکه کړې مو وي پایله یې راوځي که څه ډول؟ ما بالکل هم په ولایت د ولایت په کچه باندې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره شریکه کړې ده او هم مې په مرکز کې له ټولو مسؤلو ادارو سره شریکه کړې ده. نن یو ځل بیا کتبا دا زه له دولتي ادارو سره بیا هم شریکوم، ځکه چې موږ هر کار کوو باید هغه د اساسي قانون په چوکاټ کې وي، هیڅ قشر د ټولنې هغه محروم نشي. هر څوک لکه څنګه چې اساسي قانون حکم کوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون 4 او 5 ماده حکم کوي، د هغې پر اساس باندې باید ټولو ته هغه فرصت او زمینه برابر شي او د ټاکنو عمومیت په خپله باندې تر سوال لاندې رانولو. عمومیت په څو حالته کې تعریف کېدلی شي. یو عمومیت دا چې په ټول افغانستان کې، بل عمومیت دا چې ټول قشرونه چې د رای وړ دي هغه مساوي لاسرسی ولري او مساوي حق ولري تر څو خپل رای استعمال کړي. او موږ بیا هم تعقیبوو، بیا هم تعقیبوو، ځکه موږ خو پکې مداخله نه شو کولی، مشوره ورکولی شو او خپل دریځ ورته واضح ویلی شو. ډېره مننه.